وقيام ليله التطوع اله العالمین پر تاسو باندې یو بل شی هم یخي دي د ورځې روزه ونیسئ د شپې الله تعالی بلا کیف ته قیام نفلي عبادت وکي تراویح وکي زموږ خلکو کې نو اکثر خلک داسې چې ډېر کوشش وکړي نو دا فرض لمونځ به وکړي دا نو باره یې څه ورته ډېر وي چې وایي بس فرض خو مې نو وکړه دا فرض روژه او فرض لمونځ نه رب العزت خو یو فرض در باندې ایښی دی چې روژه ده یو یې د شپې بل عبادت درته مقرر کړی دی چې د شپې تطوع وکړه نفل وکړه تراویح وکړه قیام وکړه الله تعالی ته لمونځ وکړه تراویح مه پرېږدئ تراویح د الله جل د رضا لار ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی د روژې پورې مستقل عبادت دی روژه خپل خصوصیات لري بیا به انشاءالله یو بله جمعه پر وږغېږو هغه عبادات چې د روژې پورې راخاص دي یو پکې تراویح دي ګرده کال بیا نه پیدا کېږي دا یوه روژه پیدا دا دی چې الله جل جلاله د خدایي وپېژني مسلمان خپله بندګي وپېژني هغه یو نور لري هغه یو ذوق و خوند لري هغه ذوق و خوند بیا بل ځای نه درته پیدا کېږي نو اله العالمین در باندې امر کوي یا ایها الذین آمنو اے مومنه که رشتاګو مومن یې ایمان دې په زړه کې دي ته ورته لبیک یا الله انتظار یم ربه اوس امر را باندې کوه پر ما دې غږ وکړي د مومن خوشحاله به سې زړه ته به دې اطمینان ولوېږي زړه کې به دې یو د خوشحالۍ کیف محسوس شي چې زما رب پر ما باندې غږ وکړي چې ای مومنه د الله د خوا غږ در باندې وسو نو مومن چې ورته په انتظار سي الله بلا کیف ورته کتب علیکم الصیام روژه را روانه ده روژه در باندې فرض ته ایمان والا انسانی مومن یې د رب اطاعت ومنه د خدایي ومنه د ځان بندګي و عجز ومنه تسلیم یې که روژه در باندې فرض د روژې ته انتظار ستا به فکر دا وي چې یوازې پر ما باندې فرض شوې ده الله تعالی وایي کما کتب علی الذین من قبلکم ستاسو مخکې څه انسانان تیر شوي دي پر هغو مې هم دغسې روژه فرض کړې امتحان دی د الله جل جلاله که ټوله دنیا روژې ونیسي د الله تعالی په خدایي کې یوه ذره زیادت نه راځي که درسته دنیا کفر وکي د رب په خدایي کې یوه ذره قدر نقصان نه راځي څه چې کوې د ځان دپاره کوې د خدایي نه په ډېرېږي نه په کمیږي د الله جل جلاله داسې یو قوي و زوروره خدایي ده ما مخکې تاسو ته ویلي دي یوه ملایکه ده مځکه و اسمان چې پیدا سول آدم علیه السلام نه دی پیدا ما او تا نه و پیدا په هغه ورځ پر سجده پرته ده چې کومه ورځ د قیامت شپېلۍ ویل کېږي سر راپورته کېږي د هغه ساعت سجده کوي رب ستا سجدې ته څه ضرورت لري بله ملائکه پر رکوع ولاړه د الله جل جلاله ته په هغه ورځ پر رکوع سوې ده د آخرت په ورځ باندې به د رکوع سره پورته کېږي نه ستا په عبادت د خدایي ډېرېږي نه ستا په نه کولو د خدایي کمیږي ځان ته دې ګټه ده که دې تاوان دی ځان ته یې راوړي نو اله العالمین وایي روژه در باندې فرض ده پر تاسو باندې روژې راځي میاشت د روژې را روانه ده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و بارک وسلم چې کله د روژې مبارکې میاشت راتلل اخري خطبه د نبی علیه السلام خالص درته وایم د برات ته میاشته کې لکه راوځي چې موږ تاسو وي اخري خطبه نبی علیه السلام اصحابو ته وویل روژه پسې روانه وه یعنی تقریر خطبه دا و چې تقریر و عربي کې خطبه ویل کېدل خلک عربو په ژبه باندې پوهېدل اوس خو موږ عجم یو نو د نبي علیه السلام خطبه راواخلو په پښتو یې خلکو ته تشریح کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روژه راتلل اخري خطبه اصحاب مبارکان ته په اخري ورځ کې د شعبان د برات ته میاشتې لکه دا اخري جمعه چې موږ تاسو یو دا یې ورته ویل ولیا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم ای مسلمانانو ای انسانانو نبی علیه السلام ورته ډیره یو قدرمنه د عظمت میاشت درته را روانه ده ستاسو پر سر باندې سایه کوي شهر مبارک دا داسې میاشته ده چې مبارکه میاشته ده قرآن کې الله تعالی مبارکه ورته ویلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ورته ویلې ده د برکتو میاشته ده شهر فیه لیلة خیر من الف شهر داسې میاشته را روانه ده ستی مخته یوه شپه په دې میاشته کې راځي یوه شپه هغه شپه یې دومرې قدر و عزت الله تعالی په دربار کې لري چې نور وخت زر میاشتې در باندې تېرې سي دغه یوې شپې قدر در زرو میاشتو بالا دی چې لیلة القدر موږ تاسو ورته وایو قرآن کې پسته صورت پر نازل دی انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر
رب وایي چې زر میاشتې عبادت وکړي، زر میاشتې د دې یوې شپې عبادت پر اولاد دا شپه چیرې ده؟ دا په روژه کې روانه ده. د روژې هره شپه به داسې غنیمت ګڼې چې تا ته د کال هر څومره قدر عبادات چې خو د دغې شپې د عباداتو په اندازه باندې د ټول کال عبادات هم دي، د هرې شپې عبادت دې راسي. جعل الله صيامه فريضه، الله بلا کیف نبی علیہ السلام صحابه ته په دې میاشت کې روزه پر تاسو فرض کړې ده، روزه بنسي. وقيام ليله التطوع، اله العالمین پر تاسو باندې یو بل شی یې شدي د ورځې روزه ونیسي، د شپې الله تعالی بلا کیف ته قیام نفلی عبادت وکي، تراویح وکي. زموږ خلکو کې نو اکثر خلک داسي چې ډېر کوشش وکړي نو دا فرض لمونځ به وکړي، دا نو باره یې څه ورته ډېر وي چې وایي بس فرض خو مې نو وکړ، دا فرض روژه او فرض لمونځ. نه رب العزت خو یو فرض در باندې ایښی دی چې روژه ده، یو یې د شپې بل عبادت درته مقرر کړی دی چې د شپې تطوع وکړه، نفل وکړه، تراویح وکړه، قیام وکړه، الله تعالی ته لمونځ وکړه. تراویح مه پرېږدئ. تراویح د الله جل جلاله د رضا لار ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، د روژې پورې مستقل عبادت دی. روژه خپل خصوصیات لري، بیا به انشاءالله یو بل جمعه پر وژغېږو. هغه عبادات چې د روژې پورې راخاص دي، یو پکې تراویح دي، ګرده کال بیا نه پیدا کېږي، دا یوه روژه پیدا کېږي. دا کوي، ښه یې کوي، په اطمینان یې کوي، په ارامه یې کوي، ښه په شوق په ذوق یې وکړي. من تقرب فيه بخصلة من الخير او ادى فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب توي کپتاسو کې یو سړی د روزې په میاشت کې یو د خیر کار وکي، هر خیر چې وکي، هر نفلی کار وکي، او یا د فرض کار وکي په روزه کې، د دې ثواب به داسې وي لکه بل وخت چې دی اویا دغو نه قدر خیر کارونه کوي. بل وخت اویا لمونځ وکړه فرضي، په روژه کې یو لمونځ وکړه، د هغه اویا لمونځو ثواب لري. عبادت یې داسې دی. بل وخت ته نفلي لمونځ کوه، په روژه کې بل وخت فرضي لمونځ کوه، په روژه کې نفلي لمونځ کوه، د فرضو ثواب لري. فرضي عبادت، نفلي عبادت داسې دی لکه بل وخت چې در باندې فرض وي.